د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هلمند پوهنتون کې 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 10 بېلابېلې پروژې پرانیستې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په داسې حال کې چې د هلمند والی او د هلمند پوهنتون مشرتابه پلاوي هم ملتیا کوله، په هلمند پوهنتون کې د سړکونو او پیاده روونو هوارولو، ګلدانونو، د 10 کیلو واټه سولري برېښنا، د کتابتون او دفتري اجناسو د تجهیز، د انجینري او کرنې پوهنځیو لابراتواري توکو د پیرلو، د ودانیو د ترمیماتو او شنې ساحې پروژو د رغونې او بیا رغونې پرانیسته وکړه. دغه راز نوموړي د حفظ او مراقبت، کمپیوټر لاب او څیړنیز مرکز د تجهیز پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. لوړو زده کړو وزارت د محصلینو لپاره د غوره درسي چاپیریال او وسایلو برابرولو په هڅه کې دی او په دې برخه کې ډېرې پروژې په کار اچولې دي. د شنې غونډۍ او شنه سیندونه لاله زار دی